لنډه کیسه هغه اوس شپېلۍ نشي وهلی. لیکوال انجینر ستانمیر ظهیر، غږ اجمل پردیس. د سپین غره د لمنو په شنو ورشوګانو کې د خرولو، مخککو او کستري ګلونو لوی لوی ټلونه لیدل کیږي چې خوږ بوی د پسرلي د مستو وږمو په څپو کې لرې لرې ځایونو ته رسیږي. د ګودر د کلي تنکي ځوان شینو هره ورځ د همدې ورشو په زړه راښکونکې هوا کې خپله رمه څروله او د خپلې شپېلۍ په خوږو نغمو به یې د دې ورشو کاڼي او بوټي تخنول. هغه به د خپلې شپېلۍ د نغمې پیل په دې ټپه کاوه: سپوږمۍ کړنګ وهه راخیژه، سپوږمۍ کړنګ وهه راخیژه، جانان د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. د شینو د شپېلۍ جادویي غږ د ګودر د کلي د ډېرو پیغلو په زړونو کې د شینو د لیدلو تلوسې پارولې وي. خو شینو د انځر ګل و، په رڼا ورځ چا نه شو لیدلی. سهار به لمر لا څیړه نه وه وهلې چې هغه به د کلیوالو د مالونو رمه څړځای ته بیوله او د ماښام په توره لړۍ کې به یې بیرته کلي ته راوستله. نن ورځ د نورو ورځو په شان نه وه. لمر سترګه لا د سپین غر په سپینه مورګه هسکه ولاړه وه او ورو ورو یې مخه خې ته ځان تیاروه چې د پسرلي تاندو لنګوشو میږو او د هغو تنکیو ګلالیو ورکیو په خپلو رمباړو د ګودر کلی په سر واخیست. کلیوال چې په خپلو پټیو او کروندو کې په کارونو بوخت وو، هر څه یې په ځای پرېښودل او په شنه منډې ځانونه خپلو کورونو ته ورسول چې وري او میږې سره ګډ نشي. په تلو تلو کې یو تن کلیوال له ځان سره داسې غورېده: یاره شینو هم عجیبه شپني کوي، په رڼا ورځ یې رمه کور ته راوسته، څه وړیا خو یې راته نه پیایي، د مال په سر 2 منه غله ورکوو، که بله ورځ یې د وخته راوسته، مجبور یو چې د خپلو مالونو لپاره کوم بل شپون ونیسو. نن مازدیګر د شینو پلار هملته د خپل کلي په مخ کې خپل زوی ته غاښونه چیچل او د هغه د راتلو لاره یې څارله. د ماښام تیاره شیبه په شیبه د ځمکې پر مخ خورېده، خو د شینو درک نه و. د شینو کورنۍ ډیره وارخطا وه. ټول د خپلې کلا په مخ کې ولاړ وو، چا یوه لاره او چا بله لاره څارله چې یو ناڅاپه غږ شو. هغه د شینو یې په شا راوړ: دا خو ټول په وینو سور دی. وای خدایه، د ده خو دواړه خپړې په مړوند کې نشته. ویر او کوکې شروع شوې. مور یې خپل ځان په وهلو وهلو تک شین کړ. خویندو یې په ژړا ژړا کې خپل کوڅۍ کوڅۍ ویښته راشکول. پلار او وروڼو یې خپل استقامت د لاسه ورنه کړ. سم د لاسه یې په کټ کې کلینیک ته ورساوه. د وینې د بندېدو نه وروسته یې په توره شپه په موټر کې د جلال آباد د ښار لوی روغتون ته ورساوه. سهار چې کلیوال راپاڅېدل او غوښتل یې چې خپلې میږې د شینو د رمې سره یو ځای کړي، نو ټول خبر شول چې شینو د غونډۍ په لمنه کې د ترموز د سر په شان کوم ناپېژندل شوی شی پیدا کړی و. د هغه سره یې ځان مشغولاوه چې یو ناڅاپه پرې چاودلی و او د شینو دواړه لاسونه یې په مړوندو کې ترېنه وړي دي. په هماغه ځای کې بې سده پروت و. د خدای رحم و چې د بر کلي سدو پرې راپېښ شوی و او هغه یې بیا په شا کلي ته رارسولی. د دې خبر په خپرېدو د کلي جوماتونه، دیرې او ژرندې ښې تودې شوې. چا به ویل: یره د شینو ښه ځواني وه، لاړه خاورې ایرې شوه، خدای خبر که ژوندی پاتې شي. بل به پرې غږ کړ: که ژوندی پاتې شي په دې ژوند دې څه، له دې نه ورته مرګ ښه و. بل به بیا ویل: ما سره دا سودا ده چې خوارکۍ به ډوډۍ څنګه خوري. بل به د لرې نه راغږ کړ: تر څو چې مور او پلار ژوندي وي خو یوه ګزاره به یې وشي، خو که خدای مکړه سبا یې مور او پلار نه وي، د خوارکي ژوند به ډیر تریخ شي. دا ډول ډیرې پوښتنې د کلیوالو سره پیدا شوې، خو هیڅ چا یې ځواب نه شو موندلی. شینو د څه ناڅه 3 میاشتو علاج نه وروسته کور ته راغی. کلیوال چې خبر شول ډلې ډلې د هغه ستړي مشي ته ورغلل. شینو به چې د هر چا سره روغبړ کوه نو خوله به یې د خندا نه ډکه وه. تا به ویل چې د شینو به ګوندې نوک ته هم ضرر نه وي رسېدلی. شینو د ټولو کلیوالو په مخ کې د چایو ډک ګیلاس په خپلو 2 بې خپړو لاسونو کې د انبورو په څیر ونیو او په خوند خوند یې 2 غړپونه ترېنه وکړه. کلیوالو حیران دریان یو بل ته وکتل او بیا یې د ځان سره پټې پټې توبې وویستې. په دې وخت کې یو سپین ږیري غږ کړ: شینو وراره،
زه فکر کوم چې زموږ لاسونه او پښې زموږ نه دي، دا د خارجیانو دي، د خارجیانو. خلکو یو بل ته وکتل، خو د سپینګیري کاکا په خبره پوه نه شول. شینو په حیرانۍ وپوښتل: کاکا په مقصد دې پوه نه شوم. سپینګیري وویل: مطلب مې دا دی وراره ګله، په هغه څه چې ستا لاسونه پرې شوي هغه هم زموږ خپل نه دي، همدې خارجیانو را لیږلي. د دې معنا دا ده چې یو ځل زموږ لاسونه او پښې رانه غوڅوي او بیا یې بیرته د پلاستیکو نه راته جوړوي. کاشکې چې ته هم کومې موسسې ته تللی وای چې پلاستیکي خپړې درته ایښې وې. شینو په مسکا وویل: کاکا خپله وسه مې وکړه، د څو موسسو دروازې مې وټکولې، خو هغوی راته یوازې همدا خبره کوله. موږ په افغانستان کې دا کار نشو کولی. شپې او ورځې تېرېدې، د خدای شان و. شینو خپل ځان معیوب نه ګاڼه، تل به د خپلو همزولو په ډله کې ناست و او خپل پلار یې هم یوازې نه پرېښوده. که هغه به کروندې ته تلو او په اوږه به یې یوه او په څنګ کې به یې ماله پرته وه، نو زغ به بیا د شینو په څنګ کې پروت و. که پلار به یې خپل پټی قلبه کوو، نو شینو به بیا د پټي نه کابل راټولول او خلک یې نندارې ته راټول و. د پلار سره یې د شینو د راتلونکي ژوند په هکله ډېره اندېښنه وه. کله کله به یې زړه نازړه خپلو خپلوانو او کلیوالو په منځ کې د شینو د کوژدن خبره زمزمه کوله، خو هیڅ چاته یې مخامخ د مرکې لیږلو جرأت نشو کولی. وختونه تېرېدل او کلیوال د شینو لوړ همت ته ګوته په غاښ پاتې وو. د خدای کارونه وو. د بخت ډیوه یې په بلېدو شوه. یو کلیوال خپله لور د شینو په نامه کړه. د شینو د کوژدن خبره په ټول کلي کې خوره شوه. چا به ویل: یاره دا خو ډېر ظلم دی، د شوټي شینو سره به د هغې خوارکۍ نجلۍ عمر څنګه تېرېږي. بل به بیا ویل: خدای دې د نجلۍ پلار ته انصاف ورکړي، په لوی لاس یې خپله لور په سره تناره کې واچوله. چا به یو څه ویل او چا به بل څه. هر چا چې هر څه ویل دا د هغوی کار و، خو په خپله شینو د ډېرې خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېده او د خلکو د خبرو په ځواب کې به یې کله کله د ځان سره داسې ټپه زمزمه کوله: خلک به هر څه وایي، جانانه مه د چا منه نه به یې منمه. کله چې د شینو کوژدن وشوه، نو خپل راتلونکي ژوند ته نور هم امیدواره شو. تل به یې ویل: زه باید د نورو د اوږو بار نشم، زه باید ځان ته یو مناسب کار پیدا کړم. په همدې لټه او امید شینو یو ځل بیا د ګودر د کلي میږې په شپنیتوب ونیولې. اوس هر سهار د کلیوالو مالونه د نږدې غونډیو لمنو ته بیایي او مازدیګر یې بیرته راولي. خو اوس شینو په شیطانه میږه د کاڼي ګزار نشي کولی. په خپله ورپسې منډې وهي او نه یې پرېږدي چې له رمې بیله شي. اوس د شینو سره د شپني ډنګ نشته، خو په خپلو چغو ټوله رمه اداره کوي. اوس شینو په خپلو مینو ګوتو شپېلۍ نشي غږولی، خو د خپلې شپېلۍ تنده د خپلې خولې په شپېلۍ ماتوي. هغه اوس په خپلې شپېلۍ کې دا ټپه زمزمه کوي: سپوږمۍ په ما دې څه احسان دی، سپوږمۍ په ما دې څه احسان دی، زما جانان د دیوالو سیورو ته ځینه.